په سلامونو نیکو هیلو مو هرکلی کوم. نن دوشنبې د 1493 لمریز کال د غویي د میاشتې 9 ده چې د 2014 کال د مې له 19 سره سمون لري. خو په سر کې پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر ټکو ته. امنیتي ځواکونو په درقد ولسوالۍ کې د طالبانو برید په شا وتنباوه. ساراک د بامیان ښار فرهنګي مرکز وټاکه. او دا چې د اوکراین موقت حکومت د ملي پخلاینې خبرې بیا پیل کړې. او دا هم پوره خبر نه. د تخار سیمهیز چارواکي وایي چې تېره شپه د دغه ولایت په درقد ولسوالۍ کې طالبانو د سیمهیزو پولیسو پر پوستې برید کړی، خو د امنیتي ځواکونو د مقاومت په پایله کې دغه برید په شا تنبول شوی دی. د تخار د والي ویان سنت الله تیمور رسنیو ته ویل په یاده پیښه کې چې 2 ساعته دوام وکړ، پولیس او ملکي وګړو ته زیان نه دی اوښتی او امنیتي ځواکونو د مخالفینو د ځپلو په موخه امنیتي تدابیر کلک کړي دي. ښاغلي تیمور وایي مخالفین غواړي چې تر ټاکنو مخکې سیمه ناکراره کړي، خو په وینا چې مخالفین نشي کولی د امنیتي ځواکونو په وړاندې ودرېږي. په همدې مهال د درقد ولسوال عبدالغفور وایي چې دغه برید د وسلوالو مخالفین له لوري د دې ولسوالۍ د کلیتوت د سیمهیزو پولیسو پر پوستې ترسره شوی دی. نوموړي زیاته کړه امنیتي ځواکونو دم ګړی د دې ولسوالۍ د امنیت ټینګولو لپاره د تیارسۍ په حال کې دي او امنیت ډاډمن دی. ولسوال خلکو ته ډاډ ورکوي چې امنیتي ځواکونه شپه او ورځ هڅه کوي تر څو د مخالفینو د ورانکاره فعالیتونو مخه ونیسي او ټولو سیمو ته امنیت راولي. د بدخشان چارواکي وایي چې د دې ولایت د آب باریک او درایم ولسوالۍ په 2 لاره کې د بې ځایه شوي کورنیو بیا میشت کېدو په مخه د 450 میلیونه افغانۍ په لګښت 400 جریبه ځمکه بیړل شوې ده. د بدخشان د سیندونو د فرعي حوزې د ادارې مشر او په بدخشان کې د بیرته میشت کېدو د کمیسیون غړي انجینر محمد رفیع بهمن رسنۍ ته ویل هر کورنۍ ته د 15 ځمکو په پام کې نیول شوې چې زیانمنو کورنۍ ته په کې استوګن ځایونه جوړ کړي. هغه وویل د استوګنې هر کور به 2 خونې، یو تشناب او یو دهلیز ولري چې زیانمنو کورنیو لپاره یوازې یو سرپناه ده. ښاغلي بهمن زیاته کړه په دې سیمه کې د استوګنې له کورونو پرته کوچني جوماتونه، یو کلینیک، یو ښوونځی او یو لویه مدرسه هم جوړیږي او د ارګو ټولو اوسېدونکو لپاره پر ټول اړین تجهیزات چمتو کړی شي. د بدخشان په ارګو ولسوالۍ کې د بیرته میشته کېدو د کمیسیون چارواکي وایي دغه کمیسیون هڅه کوي تر څو د روان کال په ترڅ کې 0 زیانمنو کورنیو ته یو نمونه کلی جوړ کړي. دا د ونوړ ده چې څه موده مخکې ولسمشر حامد کرزي د بدخشان ته په خپل سفر کې د باریک سیمې له اوسېدونکو سره د بیرته میشته کېدو ژمنه وکړه. ویل چې دولت د زیانمنو کورنیو د بیرته میشته کېدو لپاره کافي پیسې په واک کې لري او په دې موخه زیاتې مرستې راټولې شوې دي. د افغانستان بامیان ښار په 2015 کال کې د سویلي اسیا همکارۍ سازمان د ساراګ لخوا د فرهنګي مرکز په توګه منل شوی دی. افغانستان دغه وړاندیز کړی و. په پام کې ده چې 2 اونۍ وروسته د دغه سازمان یو پلاوی افغانستان ته سفر وکړي چې د دغه هیواد د پروګرام اړه له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. افغانستان په 2009 میلادي کال کې د ساراګ سازمان غړیتوب ترلاسه کړ. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ګرځندوی معین پوهنمل نبی فراهي رسنیو ته ویلي چې دغه نومونه د بامیان تاریخي ارزښت ته په پام سره د افغانستان لپاره لوړ معنوي ارزښت لري. د بامیان له نوم سره د ډیرو انسانانو په ذهن کې د بودا مجسمې او بند امیر انځور راګرځي او همدا د بودا مجسمې د بامیانو تاریخي لوی نښې منل کیږي. د زمانو په تیریدو سره دې مجسمې ته ډیر زیانونه ور اوښتي، خو لا تر اوسه هیڅ هیواد هم دغه د جوړولو په برخه کې ژمنه نه ده کړې. هغه شان چې کارپوهانو دا به 10 میلیونه ډالر لګښت غواړي. بیارغونه هم همدومره لګښت غواړي ځکه ډیرې ټوټې نړېدلې او بیا جوړولو ته اړتیا لري. له تېرې 11 راهیسې ډیرې هڅې وشوې چې د بودا نړول شوي مجسمې بیا ورغول شي او بیا یې پر ځای نوې مجسمې جوړې شي. خو تر دې دمه زیاتره دغه چارې د کاغذ پر مخ وي او کوم عملي ګام نه دی اوچت شوی. د بامیانو مرستیال والي وایي هغسې چې د دغه ولایت د خلکو تمه ده کارونه نه ترسره کیږي. په بامیانو کې د بودا سرې مجسمې لومړی تر 15مې پیړۍ د کوشانیانو د امپراتوري پر مهال جوړې شوې وي. دغه مجسمې وړاندې تر هغه چې ونړول شي په نړۍ کې د بودا سترې ډبرینې مجسمې بلل کېدې.
افغانستان کې لومړی ځل د خصوصي سکتور لخوا صنعتي پارک جوړیږي. دغه پارک د نوي کابل ښار په سیمه کې چې په دې سبز ولسوالۍ کې موقعیت لري جوړیږي. چارواکي هڅه کوي خصوصي سکتور په هغو لویو پروژو کې ونډه ورکړي چې حکومت یې د مالی تمویل توان لري. دغه صنعتي ښارګوټي د جوړولو هوکړه لیک د صنایع ساوس په نوم د شرکت د رئیس او ښار جوړولو وزارت د مرستیال وزیر ترمنځ لاسلیک شو. د نوي کابل ښار په سیمه کې دغه صنعتي ښارګوټي به 660 جریبه ځمکې جوړیږي چې د 314 فابریکو لپاره به ځای ولري. افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ ادارې مشر وفي الله افتخار وایي حکومت هڅه کوي په لویو پروژو کې خصوصي سکتور ته ځای ورکړي چې هغه تش ډک شي چې د حکومت د مالی امکاناتو کموالي له امله رامنځته شوی دی. د ښار جوړولو مرستیال وزیر حاجي اکبر احمدي وویل نوي صنعتي ښارګوټي لپاره ځانګړې شوې ځمکه د افغانستان د ځمکو ادارې لخوا د صنایع ساب شرکت په واک کې ورکړل شوې ده. دغه شرکت به شاوخوا 10 میلیون ډالرو په مالي لګښت د ښارګوټي جوړوي او بیا به صنعتکارانو ته ویشي. د افغانستان د سوداګرۍ خونې چارواکي وایي په دغه ښارګوټي کې به ښه خدمات او ښې اسانتیاوې برابریږي، نو له همدې امله به بیه له دولتي ښارګوټو لوړه وي. دا دویم خصوصي شرکت دی چې د هغو پروژو پلي کولو ته اوږه ورکوي چې د معمول له مخې دولتي ادارې پلي کولې. څو ورځې وړاندې د بادي برېښنا د تولید لپاره هم له خصوصي شرکت سره تړون لاسلیک شو. افغان ولسمشر حامد کرزی د یو لړپوري پلاوي په مشرۍ چین ته تللی چې هلته د سیکا په سیمه ایز کنفرانس کې د ګډون ترڅنګ له چینایي چارواکو سره په دوه اړخیزو همکارۍ هم خبرې اترې وکړي. چین ته د ښاغلي کرزي سفر داسې مهال کیږي چې د واک ختمېدو ته یې کمې ورځې پاتې دي. ټاکل شوی چې ښاغلي کرزي نن د مې په 19 له خپل چینایي او ځینو نورو لوړپوړو چارواکو سره د کابل بیجینګ ترمنځ د همکاریو په لا پراختیا او ځینو نورو موضوعګانو باندې خبرې وکړي. ولسمشر کرزي همدغه راز د سیکا کنفرانس کې د افغانستان پر روانو حالاتو او له نړیوال ټولنې سره پر اړیکو هم وینا کوي. سیکا یا د آسیا د متقابل همکارۍ او اعتماد جوړونې د تدبیرونو سازمان له شاوخوا 10 آسیایي او منځني ختیځ له یو شمېر هیوادونو جوړ دی. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایوف په 1992 کال کې دغه سازمان د جوړېدو وړاندیز وکړ چې په 1996 کال کې جوړ شو. دغه سازمان چې په هر 4 کلونو کې یو وار غونډه کوي د غړو او ناظرو هیوادونو ترمنځ د همکاریو او اعتماد جوړونې لپاره کار کوي. د افغانستان د سیمه ایزو مطالعات مرکز مشر عبدالغفور لیوال په سیکا کنفرانس کې د ولسمشر کرزي ګډون له غړو هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو د ساتلو او پاللو لپاره مهم بولي، خو وایي چې نتیجه به هومره مثبته نه وي. ښاغلي لیوال زیاته کړه په دغه سازمان کې د اسرائیل نوم هم شته. داسې هیوادونه هم پکې شته چې له یو بل سره جدي ستونزې لري لکه پاکستان او هند. همدارس عراق هم دغه سازمان غړی دی چې په خپله په سیاسي او نورو ستونزو کې گیر دی. په سازمان کې د افغانستان ګډون یو ښه ګام دی، خو د افغانستان د ستونزو د حل لپاره کومه هیله ترې کېدی نشي. ښاغلي لیوال وایي تر ډیره د دا ډول سیمه ایزو سازمانونو ستونزه همدغه ده چې پریکړه نه عملي کیږي. په پام کې ده چې ولسمشر حامد کرزي د سیکا په کنفرانس کې ګډونوالو ته وینا هم وکړي. بهرنیو سوداګرو سره د افغان سوداګرو د اړیکو ټینګولو لپاره د امریکا د سوداګرۍ د وزارت په مرسته نن په کابل، مزار شریف، هرات او کندهار کې د سوداګرۍ مرکزونه پرانیستل شول. دا مرکز چې نن د دوشنبې په ورځ یې د سوداګریزو او صنایعو خونو په ودانۍ کې فعالیت پیل کړ، د امریکا د سوداګرۍ د وزارت لخوا تمویل کیږي او یو شرکت چې د افغانستان د ساتل د ګروپ په نوم یادیږي چلول کیږي. دغه مرکز په عصري وسایلو مجهز دی، د معلوماتو تکنالوژي معیاري وسیلې لري او افغان سوداګر له نور نړۍ سره پر مختلفو وسایلو په مټ اړیکې ټینګولی شي. د دې مرکز د جوړېدو هدف د نور نړۍ له سوداګرو سره د افغان ملي سوداګر د سوداګریزو معاملو په اړیکو نیولو، د کاري واټن په راکمولو، د سوداګریزو شریکبانو پیدا کولو په برخو کې مرسته کول دي. د دې ریاست د عامل پلاوی رئیس محمد قربان اغجو خبر اعلان ته وویل د افغانستان د سوداګرۍ مرکز افغان سوداګرو ته د اسانتیاوو برابروي چې د ویډیوي کنفرانسو له لارې خپلې راکړې ورکړې د نورو ملکونو له سوداګرو سره ټینګ کړي. د دې مرکز لومړی اسانتیا دا ده چې زموږ سوداګر نور اړ نه دي چې د بل ملک ویزه واخلي، ټیکټ وکړي، هغه ملک ته لاړ شي او هلته بیا سرګردانه ګرځي چې څنګه یو تجار ملګری پیدا کړي، له دومره مصارف او سرګردانیو خلاصیږي. ښاغلي اغجو وویل له دغه مرکز همدا اوسه نږدې 10 ملکونو سره تماسونه نیول شوي دي: امریکا، هالند، عربي متحده امارات، پاکستان، هند، قزاقستان، ترکیه او ځینې نور ملکونو سره له دې مرکز اړیکې نیول شوي دي.
ښاغلي اغجو بیا هم زیاته کړه که په هند کې یو هندي سوداګر د افغانستان وچه میوه غواړي واخلي د هند د سوداګریزو خونو کې عینه همداسې یو مرکز شته له هغه ځایه هندي تجار ته دلته زموږ له افغان تجار سره چې د وچې میوې کار کوي زموږ د خبرو او معاملې زمینه له دغه مرکز برابروي د دواړو تجارانو خپل مالونه یو بل ته لیږي معامله کوي اړ نه دی چې د یو دریم کمیشن کار له لارې خپل سوداګریز معاملې وکړي سوداګریز خونې وایي دا پروژه د یو کال لپاره د امریکا د تجارت د وزارت له خوا تمویلیږي خو له هغه وروسته بیا د افغانستان سوداګرو خونو د ریاست له خوا چلول کیږي دا هم ګڼي له دغه مرکز ګټه اخیستل وړیا دي خو تر یو کال وروسته ښایي وړ بیه ورته وټاکل شي دوی وایي ژر به په جلال آباد کې د افغانستان سوداګري مرکز هم پرانیستل شي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه د پاکستان د ملي امنیت مشاور سرتاج عزیز څرګندونې بې ځایه وبللې د دې وزارت ویان شکیب مستغنین په کابل کې په یو خبري ناسته کې ویل چې د افغانستان په کورنیو مسایلو په اړه تصمیم نیول یوازې د افغان حکومت کار دی د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې د پاکستان د ملي امنیت مشاور سرتاج عزیز ویلي و چې افغانستان باید په خپل نوي حکومت کې طالبان ته ونډه ورکړي او د هیواد لویدیځ ولایتونو ځینې سیمې هم دوی ته وسپاري قدرمنو لیدونکو زموږ کورني خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي بهرني خبرونه به د یوې دمې وروسته وړاندې شي